الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه داسې ولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی هغه ور باندې د زړه له کومي ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوړه کړی هغه په اصل کې زیانمن دي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بني اسرائیل زما هغه نعمت یاد کړئ چې پر تاسو مې لورولې او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټولو قومونو فضیلت درکړی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. او ویریږي له هغه ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یو ذره په درد نه خوري نه بل چانه فدیه قبول کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته کومې خوانه څه مرسته ورسېدای شي. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 140 آیت څخه اوري. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو ازمایښت وکړ او هغه ټول سرته ورسولې نو الله فرمایل زه تا د ټول خلکو قائد ټاکم. ابراهیم عرض وکړ او آیا زما اولادې سره همدا وعده ده؟ هغه جل علی شانه ویل زما وعده له ظالمانو سره نشته. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو تیله کېدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستر کړی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما رب دا خار د امن خار وګرځوه او د اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغه ته هر ډول میوي روزي کړه. د هغه رب په جواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځنی ژوندانه وسایل خو زه هغه ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او د یاد کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ رب لمونږ نه دا خدمت قبول کړه
ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای ربا مونږ دواړه تا ته غاړه یې ښودونکي وګرځوه. زمونږ له زوزات نه یو داسې قوم راوبرکوه چې تا ته غاړه یې ښودونکي وي. مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه. ته لوی بخښونکی او رحم کوونکی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. او ای ربا په دې خلکو کې د همدوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاتې و چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي. هغه ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند ستر کړي. ته د لوی قدرت او حکمت څښتنې. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اوس څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولای شي. ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوړه کړیو او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولۍ کې وي. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هغه داسې و چې کله یې رب ورته وویل غاړه کېږده نو هغه سم د لاسه وویل ما د کائناتو واکوال ته غاړه ایښې ده. پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل زوجات ته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب خپل اولادې ته کړې وه. هغه ویلي و چې زما بچیانو الله ستاسو لپاره همدا دین غوره کړی دی. له دې امله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. او آیا تاسو هغه وخت حاضر وي چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتي ده؟ د مرګ په وخت کې له خپل بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو له ما وروسته به تاسو د چا بندګي کوئ؟ هغه ټول په جواب کې وویل موږ به د همغه یو خدای بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدای منلای دی او موږ همغه ته غاړه یې تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغه ګټلې دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسو ګټي هغه تاسو لپاره دي. له تاسو نه به دې پوښتنه ونشي چې هغه څه کول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يهوديان وای يهوديان شي نو سم لار او بومومي. عیسایان وای عیسایان شي چې هدایت ترته وشي. دوی ته وای نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک هو او ابراهیم له مشرکانو نه نو. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى
مسلمانانو وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او د یعقوب زوجات راغلی او هغه چې موسی عیسی او نور ټول پیغمبرانو ته د هغو د رب له لوري ورکړی شوی موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سر ټیټوونکي